بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټول پنځپاو والو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغوی په اتفاق احتیاط سره ځل بیا راجمع شو. موږ هغه ورځ هم یو جرګه کړې وه او ټول پنځپاو په دې متفق وو چې موږ به پوره پینل ودرو د خپل چم نه. موږ د خپل چم نه 3 کسان ودرولي دي. الحمدلله زموږ د یوت منبر بلا مقابله شوی دی او دویم زموږ د چیرمنۍ لپاره انشاءالله ماجد موږ ودرولی دی. زموږ لوی محله ده، ټول محلې په اتفاق په دې باندې اتفاق کړی دی چې دا ماجد به انشاءالله موږ چیرمن کوو. دویم نمبر د کسان لپاره موږ ابوذر ودرولی دی او ابوذر به هم انشاءالله ټول پنځپاو بولم په نر وټ ورکوي او ټول کلي کې به موږ د لوټ غواړو انشاءالله او دی به موږ ممبر کوو انشاءالله. د یو نښه چې دنو ترمس دی، ترمس د میلمستیا نښه ده او د بل نښه چې دنو ګاډی ده، ګاډی د خدمت نښه ده. دا دواړه نوجوانان دي، د هېڅ هم ښه خدمت کوي، 24 ګنټې منډه تړوي او بیا به هم وایي دا موږ د ټول کلي د خدمت لپاره پیش کړي دي. د پنځپاو د اتفاق او د اتحاد مظاهره کړې ده انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه د پنځپاو په متفقه باندې دلته زموږ په حجره کې غونډه وشوه او دوی په اتفاق وکړه چې ماجد به موږ ودرو، نو بل څوک ونه درېدل او هغوی په اتفاق باندې وویل چې بای موږ به تاسو بس ماجد زموږ کینډیډیټ دی. ابوذر زموږ په بله ورځ باندې بیا وروستو دغه وشو، د انتخاب وشو د دغه نه پس د جرګې نه پس خو دا پکې وویل چې زموږ متفق دا خبره وشوه چې بای دا د چم خبره ده، نو زموږ د یوت چې ودرېده نو هغه بلا مقابله وشو افتخار او د ابوذر دپاره بیا دی دغه وکړو، نو ابوذر پکې بیا موږ داخله وشوه او زما یې د جرنل لپاره نو موږ په متفقه باندې د پنځپاو د طرفه موږ جرنل لپاره زما داخله وشوه. نو زموږ انشاءالله چم په دې باندې متفق دی او الحمدلله نن بیا چې کومه زموږ نن د جمعې لمونځ پسې کومه جرګه وشوه په حجره کې، نو هغه هم ډېره ښکلې او ډېر په مزېداره سره وشوه او د خپل چم ډېر شکرګزار یم د مشرانو د کشرانو د همزولو چې په ما باندې دوره اعتماد وکړو. زما خو مخکې هم خلکو ته پته ده چې ټول ورځې دغې ته په کلي کې پراتی وو او خدمت ته پراتی وو، که هغه د تحصیل دی که تاڼې ده که چا سره د خپل چم خو د هر یو شي ته تیار ولاړ یو چې که قبر دی که جنازه ده که هر یو شي د دې موږ اړم یو خدمت کوو. راتلونکي وخت کې که انشاءالله کامیاب شو نو د چم په سطح نه موږ د کلي په سطح دا مو انشاءالله دا په خدمت دپاره اړم یو ولاړ یو چې کو به هېڅ قسمه داسې څه دغه نشته چې موږ به پکې یا تربورولي یا طرفګانۍ کوو یا اونچ نیچ نه، موږ دې دپاره ولاړ یو چې د پنځپاو د چم د طرفه موږ یو د خدمت دپاره مخکې مو اوس به هم انشاءالله هغه مسله نشته. ممبري څه شی دی هغه هسې موږ کوو، د ممبر چې کومه ډیوټي ده هغه هسې هم کوو، که د تاڼې ته تګ وي که چا سره هسپتال وي که چا سره سی هغه انشاءالله موږ کولی شو هر څه چې که د واپډې کاري که د تاڼې کاري تحصیلي بس د ممبر نور څه ډیوټي ده خو دغه ډیوټي ده او هغه موږ الرېډي کولی شو کوو او دې نه پس به هم انشاءالله کوو. میسج ورکول غواړم د خپلو کینډیډیټ دي یا زموږ د پوره کډي کلي عوام چې دي هغوی ته مې دا میسج دی چې په دې باندې موږ یو بل سړه نه بدو، دا میاشته یا 20 ورځې دي دا به تېرې شي خو زموږ رشتې چې دي دا زموږ په صدو باندې یو بل سره رشتې دي. موږ ټول کلی کډی چې هغه هر نسل دی هغه موږ یو بل سره رشتې دي، زموږ خلاصۍ رغېدن نه کېږي، نو په دې باندې یو بل سره تربوروالی طرفګانۍ یا بنیتی هېڅ ضرورت نشته. هر سړی د ځان له منډه ووایي، هر کینډیډیټ بس هغه خلک پوهېږي هر چا فیصله کړي هغه د ځان له وټو غواړي، هغه دې بس دا نه کوي چې ما سره دې دښمني کوي بل سره دې دښمني کوي یا زه لګم زه چا سره دښمني نه، بس چې چا خدمت یې هغه له به هغوی وټ ورکوي. خلک زموږ خلک شعور شته پکې په دې پوهېږي. خو لکه زما دا میسج دی ټول کلي ته هر چا ته چې زمونږ په اوټ باندې یو بل سره تعلق خراب نه کړو،
بس زما نوم دی د پنجپاو چم یم کسان کونسلر ته ولاړ یم او مخکې هم انشاءالله ښه خدمت کړی خلکو ته پته ټول ملګري یاران دوستان ټول کلی پیژني انشاءالله راتلونکي وخت کې به هم ښه جذبه لرو د خدمت او ټول خلکو خدمت به کوو انشاءالله چم په واسطه باندې ولاړ یم ټول چم لکه اتفاق کړی و او ټول کلي نه مې اوسېد انشاءالله امید دی ټول یاران دوستان نه او چې انشاءالله کامیابی به مې او دا مې ورته درخواست دی چې کامیاب مې کوي چې څه خدمت یې جذبه راکشته او چې څه خدمت یې انشاءالله کوو به مخکې هم لکه خدمت کوي تاسو ما وویل او چې راتلونکي وخت کې هم چې څه خدمت انشاءالله کوو به ورله یاره بس ټول کلي ته خو دغه میسج دی چې دا موټونه خو به کېږي بس خپلوالی د هغه چې دین دا ماجد ناجي مخکې خبره وکړه چې دا خو زموږ په صدو باندې که نه نو یو بل سره نا اتفاقي او دا دغه نه دي په کار که نه جنګ جګړو نو دغه نه په کار دی چې نه